د سالنګ په تونل کې د اورلګیدنې پیښه د وژل شویو کسانو شمیر 10 ته ورسید. پروان کې د طالبانو حکومت مسؤلان وایي په سالنګ کې د اورلګیدنې په پیښه کې د وژل شویو کسانو شمیر شاوخوا 10 کسانو ته رسیدلی دی. دوی د دغه پیښې د ژوبل شوي شمیر هم 10 تنه ښودلی دی. پروان کې د طالبانو حکومت د سیمه ییزو مسؤلانو په وینا د دغه پیښې په قربانیانو کې ښځې، ماشومان او سپین ږیري هم شته. په دغه ولایت کې د طالبانو حکومت د امنیه قومندانۍ ویان محمد کامران زید ازادي راډیو ته وویل لویدیځه برخه کې 8 تنه شهیدان شوي دي. برخه یې یو بل کس مازدیګر شهید شو او 11 تنه نور نن روغتون ته ولېږدول شول چې هویت یې نه دی په ډاګه شوی ځکه سوځېدلی دي. د محمد کامران زید په وینا تېره شپه 8 بجې د پروان ولایت د سالنګ ولسوالۍ په تونل کې د تیلو یو ټانکر چپه شوی او له امله یې اورلګیدنه رامنځته شوې ده. دوی زیاتوي چې لا هم د سالنګ لاره د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلې ده. پروان کې د طالبانو حکومت د سیمه ییزو مسؤلانو د معلوماتو پر بنسټ په دغه پیښه کې د سکرو د یو موټر په شمول 12 موټره سوځېدلي دي. په دغه ولایت کې د طالبانو حکومت د والي ویان سید حکمت الله شمیم نن یکشنبې رسنیو ته په یو استول شوي غږیز پیغام کې دغه شمیر تایید کړی او ویل چې د دغې اورلګیدنې تلفاتو شمیر وروستی نه دي او ښایي زیاتې شي. مخکې له دې چې د طالبانو حکومت د ټولګټو وزارت ویان حمید الله مصباح هم ازادي راډیو ته ویلي و چې د تیلو یو ټانکر د سالنګ په تونل کې دننه چپه شوی و چې له امله یې لګېدلی اور نن سهار 8 بجې مړ شوی دی. د طالبانو حکومت د سالنګونو د ساتنې ادارې مشر حافظ محمد یعقوب نن سهار ازادي راډیو ته ویلي چې د ژغورنې ګرځنده ټیمونه د پیښې ټپیان روغتون ته لېږدولي دي. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن مازدیګر پر خپله ټویټر پاڼه د یوې ډاډګیرنې پیغام په خپرولو سره لیکلي چې په دغې پیښه کې 12 تنه وژل شوي او 20 تنه نور ټپیان دي.